بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لر بر افغان ګیلمن شهید کتاب چې دی دا د ملګرو په دغه باندې چاپ سو، په کوشش باندې، په هلو ځلو باندې. نو دا چې دی دا په کوټه کې، په پېښور کې او د دنیا تقریبا اورې کونې ته رسېدلی دی دا کتاب. نو موږ که پر دې خبره وکړو چې دا کتاب 80 کاله وسو، برباد شومه. دا د پښتني حماسې پر ادب باندې اسکی یو بل ستوری، دا یو انجینیر سید الله تڼي چې دی د دې پر دې باندې دغه لیکلی دی، پر دې باندې پری فیس لیکلی دی، سیریز یې لیکل دی د پښتني مقاومت او ادبیاتو ژوندی فصل، مزاحمتي بیانیه او پر دې باندې ریزسټنس لټریچر، د ظلم وړاندې هنري پاڅون او غبرګون ته ویل کېږي، د افریقې او د نورو پوستکو فرهنګي تاریخ د ادبیاتو خاوخند و خال چې دی په دې کې بیان شوی دی. کتاب 80 کاله وسو، برباد شوم. دا کتاب چاپ شوی دی په پېښور کې، په کوټه کې، او تقریبا د لر بر پښتون افغان ته په هارډ شیپ کې یا په سافټ کې رسېدلی دی. دلې په کوټه کې د تکتو کتاب کور یا د کم بازخان عالمیار کم کتابتون چې دی شاید د پښتو کم لټریچر چې دی دې ته هم رسېدلی. ما خپله دا 2 کتابونه چې دي د ګیلمن شهید غږ چې ما اول کتاب چې دی دا د تکتو کتاب کور څخه واخیستی. دا کتاب چې دی د ګیلمن شهید 80 کاله وسو، برباد شوم. دا کتاب ګیلمن شهید لیکلی دی، او دا ګیلمن شهید باندې کومه انجینیر اسدالله سید الله تڼي چې دی دا ډېره زوروره سیریز پر لیکل کې ده. لیوال صاحب سیریزه ده، خوندوره سیریزه، خو ډېر اعلی سیریزه ده. که موږ دا وګورو چې په حماسي ادب کې یا په کم دغه ریزسټنس مزاحمتي ادب دی پر هغه باندې ډېر په زړه پورې نظر اچولی دی او رڼا یې اچولې ده. نو په دا کتاب کې که موږ وګورو ګیلمن شهید ډېر بلا شیان څېړلي دي او ډسکس کړي دي، نظمونه دي، غزلې دي، او ډېر واضح د پښتون قام د زمان او مکان او کوم مسایل چې دي هغه ټول څېړلي دي. لکه موږ دا خبره کوو چې 80 کاله وسو، برباد شومه، په دا کې د ډېر زیات د میوند ملالې ته چې د یا کومه عسکرو ورلو، بیا هغه د ملالې چې و څنګه همت وکړي، پر دې باندې ډېر تفصیلي نظر اچولی دی، او د نظم په شکل، د غزل په شکل کې یا د ډېر زورور دا شی ډسکس کړی دی. بل موږ دا ویلی سو چې د تورمخې، ګل خان، باجوته، باچا خان په زولنو کښې داسې نور غل بدنام شو. د ډېر زورور، خوندور او د ده سټایل چې دی هغه ډېر طنزیه دی او ډېر زیات خوند هم کوي. بیا مخته لیکلي دي چې باجوا او آصف غفوره ته یې ډېر په زړه پورې دغه لیکلی. 80 کاله وسو، برباد شومه په اصل کې د ګیلمن شهید د دې غزلې زدخ کړی دی چې زه په اتفاق او احتیاط شومه ملګرو، نورا شومه، انډیس شومه، موساد شومه ملګرو، اخر زموږ په وینو دا سړی کله مړیږي. 80 کاله تباه شومه، برباد شومه ملګرو، پیدا چې یم په دې خاوره ما ښه ورځ پیدا نه کړه، بس تش د زنده‌باد او مردباد شومه ملګرو. وزیره ګیلمنه زه ترې 100 ځله قربان شوم، خو بیا هم دا هغه په خوله فساد شومه ملګرو.